راټول مې کا بل ځای کې ټول مې کا ستا خایس راټول مې کا بل ځای کې ټول مې کا زړه مې ځکه واخیستو ستا حسن اعتماد کې ستا په شان ښکلي نشته ټول جلال آباد کې او ستا په شان ښکلي نشته ټول ای خالقه روح مې واخله خو نظر د سترګو نه کیدای شي پس له مرګه مې جانان لیدو تری شي. سلامونه ستړي مه شئ ښه راغلاست چکر خپرونې ته. په دې هیله چې روغ جوړ به راته یاستئ او دا اونۍ به تاسو په چکرو او په خوشحالۍ باندې تېره کړې وي. ګلونو بیا هم چکر خپرونې وار رارسېدلی دی او تاسو چکر خپرونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون وګورئ چې زه دلسوز حافظ ستاسې درانه حضور کې یم. طبعا نو چکر خپرونه ده. په چکر خپرونه کې تاسو ته د ګران سمسور افغانستان ښکلي ځایونه چکر ځایونه درښیو او تاسو باندې چکرونه وهو. تاسو به زموږ تصویرونه لیدلي وي. ننګرهار همیشه بهار ته راغلی یم ځکه چې دغه موسم کې طبعا ځوانان د هر ولایت نه راځي ننګرهار همیشه بهار ته او د دې ځای موسم د چکر لپاره ډیر زیات خوندور دی. ننګرهار کې بیا راغلم بهسودو ته. بهسود هغه ځای دی چې بس دلته ډېری ځوانان د چکرونو د بنډارونو لپاره په مازدیګري کې راځي په ماښامي کې راځي او د دې ځای هغه کم خوندور خواړه چې دي کم مشهوره هوټلونه چې دي هغه په همدې بهسودو کې دي ځکه چې یو خواته د بهسودو سیند دی او هلته پل دی او بیا د خواته یې مشهوره هوټلونه دي او ډېر خوندور خواړه پکې پیدا کېږي کړی کباب او وریتا چې هر څه وغواړئ مړزان چرګان هر څه پکې پیدا کېږي ډېر مشهوره خواړه او خوندور خواړه. ځوانان راځي دلته د ملګرو سره د انډیوالانو سره د دوی سره به خبرې اترې کوو او تاسو باندې به نن په چکر خپرونه کې بهسود ماښامۍ او مازدیګرۍ ګورو. تاسو مالتیا وکړئ او چکر خپرونه په بهسودو کې وګورئ. واخه چې په بهسودو کې بس ډېر مشهوره هوټلونه دي او د دې په څنګ کې ډېر خوندور خواړه برابرېږي. داسې پهلوانان بیا داسې خوندورې کړایانې کبابونه او د دې په څنګ کې د مړزانو غوښې چرګان ډېر خوندور او په مینه سره پخوي. بس ستاسو ځای دې خالي وي. پهلوان ګورم راته بېنهاره غوندې ښکاري دی صرف پخوي ګوره ښه خوري نه دې نه به پوښتنه وکړم چې څنګه خپلې خوري او که نه. سلام ستاسو نوم ستړي مه شئ. ما نوم اختر محمد دی. اختر محمد څنګه ګرانه ښې خیرتي ده په بهسودو کې کاروبار څومره وخت راهیسې کوي ته نه دلته کړیانې پخوې که نور خوراکه توکي هم برابروي؟ والا چې بس ډېر دلته خو ډېر وخت وشو کار ورته یو 15 کاله کېږي چې دلته کار 15 کاله صرف کړیانې پخې؟ کړایان هم پخوم سیخ هم پخوم او د دې ځای مشهوره خواړه څه دي بدون د کړایي نه نور څه پیدا کېږي دلته؟ دلته میان مړزان او چرګان او بس د وریجې مریجې نشته دی. وریجې خو دلته څوک نه خوري که نه دا خاص دې ځای کې غوښو لپاره خلک راځي. بس دا ملګری دې راته وایي همداسې خبره ده که نه وایي دا صرف پخوي او خوري نه دا رښتیا وایي؟ والا چې دا خو رښتیا دا د بل چا موږ خو نه خورو ځکه تاسې نه خورئ صرف ورته ګورئ یا صرف ورته نه بیا موږ خپل ځان ته خپل کړۍ په خپله ځان ته خپله کړۍ پخی پکې بوره اچوئ مالګه اچوئ مرچ اچوئ څه پکې اچوئ؟ ټماټر ماټر او دا روبیا مومیان او دا پکې اچوئ. لوبیا پکې نه اچوئ؟ نه لوبیا نه اچوئ. صحیح. یو کړۍ څنګه پخیږي خوندوره کړۍ څه څه پکې اچوئ؟ دې کې شین مرچکې رومیان او ادرک او اوږه دا څلور شیان. اوس دا کړۍ چې دا څو کیلوي ده؟ دا 3 کیلو. 3 کیلو. کیلو په څو ده دلته کړۍ؟ په 500 افغانۍ یو کیلو کړۍ. او دلته خو غوښې وطني دي که نه؟ او هر څه وطني دي. ډېر ښه. کیلو په 500 کړۍ ده او ډېر خوندورې پخوئ. یو کړۍ په څو ساعتو کې پخوئ؟ دې باندې خپل ټایم چې ولګي 15 دقیقې لګي. 15 دقیقې. که ځینې بس د خوشحال جان غوندې لږ زره بیړه ولري وږی واوسېږي وایي زر زر پاخه کا بیا به څنګه کوې؟ بیا موږ ورته وایو وروره چې تادي کې غوښه شخه راځي کار دی خپل دی چې هر څه وبستا په غاړه. موږ ورته همداسې. نو ډېر شوقي ځوان راته ښکاري 15 کاله کېږي چې دلته کړۍ پخې په بهسودو کې او ډېر ښکلي هوټل کې کاروبار کوي. نظافت یې څومره مراعات کړی دی واقعیت یاره زه یې منم هر څه باید ستاینه وشي. دا ځای ډېر زیات پاک دی. نو دغسې که تاسو هم نظافت مراعات کوئ مشتري به هم ډېر ولرئ. مشتري به طبعا زیات لري. زموږ ډېر زیات مشتري. ډېر ښه.
یوه ښکلې سندره شه ډایلاګ شه یو هغه راته ووایه چې موږ لږ خوشحاله شو ځکه چې موږ میلمانه یو سندرې خو نه راځي. هسې نه کېږي چې یو شی یو نه یو شی باید راته ووایه ورځه د ګل اجان استاد سندره شه د ښاپیرۍ نغمې شه د منګل استاد شه ښه په طرز کې لا لږه مږه نه منمه کړایي بیا مجبوره چې دا 3 کیلو زه وخورم او بل مشتري ته دې بیا 15-40 دقیقو کې ښه راځي خو تاسو مخامخ شو هېرې شوې رانه. خیر دی ته لږ ذره فکر وکړه ښه په طرز کې ورځه ریدیا ګله ګله ریدیا ببو جانې له دې وړونه ریدي ګلونه جنکو راوړو پور بلکې دي تار د خدای د ښځه لږ ذره یو چرخ وخوره چې زه وګورم څنګه چرخ خوري یو ډایلاګ سره چرخ راته وخوره ډایلاګ خو نه راځي فلم کې مې کار نه دی کړی کړایانو سره څنګه بس ډایلاګ میلاګ کولی په دې ټول کړایانو کې ولا کله کله ځان سره لګي کنه بس او کله مل فکر وکړه چې کړای په ښه کامره نشته د زمزمه وکړه ځکه چې څه ورته وایي نو بس کله پکې وي استاد سترګو بلا واخلم جانانا زما و د زړه قرار راشه بس وای 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 زبردست بس مننه کور ودان کړای سر خلاص که چې زه وګورم څنګه د څومره پخه شوې دي باندې څومره وخت تیر شوی باندې به تقریبا یو 15 دقیقې تیر شي نیم ساعت نورم دی نیم ساعت نور پاتې دی ولا فرینه صحیح چاله ورنه کې به نه راځي ستړي مشئ په خیر راغلی رنګینه هوا او ښکلی زړه راښکونکې ماښامې په بیسودو کې څومره خوند کوي واقع چې دلته ډېره زبردسته هوا ده د دې نه وروسته چې څومره ژمی را روانېږي او تېرېږي به هوا دلته نوره هم رنګینه کېږي او ډېری ځوانان داسې راځي د چکرونو بانډارونو لپاره دا ګران مې ولیدو د بل ګران سره را روانو خبرې اترې کولې نو نه پوهېږم چې دوی خپله دلته خوراک لپاره راغلي دي که څه میلمانه ورسره دي یا د دې ځای نه ډوډۍ تیار اخلي کورونو ته وړي دوی سره به خبرې وکړم سلام دواړو ته ستړي مشئ ته ستړی مشئ ګرانه ستاسو ښکلی نوم او ځان دې راته معرفي کړه څنګه داسې په بیړه را روان یې هوټل خوا زما نوم صمیم او راغلی داسې کابل نه میلمانه راځي هغوی د منتظره کړی فرمایش هم ورکړی دی او موږ همدې خوا بیرون راوتو ما ساده دوره وچکه خپله داسې بېشمې وي لکه غرمې ډوډۍ چې تا هم نه وي خوړلې نه هغه خبره نشته ډوډۍ تا غرمې ډوډۍ خوړلې او غرمې ډوډۍ مې خوړلې صرف د ماښامي لپاره دلته بس بانډار برابروي چې ملګري بلې او میلمانو ته منتظر ګرانه ته ستړی مشئ ستاسو ښکلی نوم او ته دې راته نوم ووایه او صمیم جان سره تنا کړی فرمایش ورکړې بالکل بالکل ما نوم محمد آغا ده او بس صمیم جان سره راغلو دلته میلمانه راځي د کابل نه او بس دلته فرمایش ورکو کله چې میلمانه راځي تنها دلته راځئ چې میلمانه راځي هغوی ته فرمایش ورکوئ ډوډۍ برابروئ که خپله هم راځئ خپله هم په چکر راځم چې کله ملګري ځان غوندې ملګري دې راشي بس راځم هلته کښېنم خوندور خوراک برابروي نو طبعا ننګرهار کې دا ځای ډېر زیات مشهوره دی او خوندور خواړه پکې پیدا کېږي تنها به پرې کړۍ خورئ که نور یو څه وریته سیخ نور او سیخ هم شته او دا سیجي چرګان هم شته هر څه شته دي النان جانه ته راته دا وایه چې په خوراک کې دلته چې راځي که نه دلته خو طبعا عموما غوښې دي نو کومه ورځ دا شوې ده چې بس خامه غوښې درته راوړي کړۍ سره نه داسې نشي کېدای خو مالګه زیات کم وي اکثره ده مالګه زیاته کم بوره څنګه وي بوره پکې هم اچوي نه بوره څه مشکل هغه نشته بوره نه اچوي ستا د خوښې خواړه دلته څه دي کړۍ ده وریته ده مارزان دي د چرګ غوښه ده څه والا هر څه شته کړۍ هم شته وریته هم شته او زما چې اکثره خو وریته خوښېږي خدای داسې ډنګره مې مابندې دا خو ده محمد آغا وروره نن به نو تنا کړۍ خورې بالکل د میلمنو سره او میلمنو درته خپله فرمایش درکړې که تاسې ورته برابر نه میلمنو فرمایش ورکړی ماښامۍ او دا رنګینه هوا مننه کور ودان چکر پروګرام دی او موږ هم راغلي د کابل جان نه ننګرهار همیشه بهار د ګلو هات ته او بیا بهسودو ته راغلو دلته دا ماښامۍ د ځوانانو چکرونه ډېر زیات خوند کوي شعر زمزمه
ذهني پوښتنې څه کومه برخه مو خوښېږي؟ شعر به درته وایم. وای 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 لکه چې ښه پرېمان عاشق هم یا یاره زه د زړه خبره وکړه کله عاشق شوی؟ نه عاشق نه یم. هېڅ. نو څنګه ژوند دی یا محمد آغا دا څه وایي؟ تی ورسره منې؟ نه نیمه عاشق شوي. رنګ خو دې دوری ښکاري زیړ خو ډېر دی خو خیر زه هسې کومه خبره دا شعر ووایه د دې شعر نه به معلوم شي ورته. وایي خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي وایي خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانان راته یادېږي. ودې لیدو چې خبره ټوله د زړګي وه او بیا وایي چې عاشق دی وه د دې شعر نه معلوم شو نه عاشق نه یم. نه ښه صحیح ده. محمد آغا ته به راته څه وایه ګرانم ذهني پوښتنه درنه وکړم که شعر راته وایې کوم ډایلاګ راته وایې کومه ټوکه څه راته کوې؟ ذهني پوښتنه به رانه ښځه ذهني پوښتنه به تا نه زه دا وکړم ته راته دا وایه چې دا څه شی دی؟ اور دی ډېر سور اور دی خو هېڅ لرګی نه لري دا به څه وي؟ اور ده لمر. او والا چې زبردست ذهن دې ډېر زیات کار وکړو دا کړۍ خورې دلته چې داسې هوښیار چالاک خو زه خیر مننه ښه وخت درته غواړم زر زر ورشي چې 45 دقیقې یوه کړۍ وخت نیسي تاسې هم نو مېلمانه را روان دي نو داسې نه شي چې بس هغې هم راورسېږي یو کړۍ پخه نه وي بس د عدنان غوندې وایي یو ګان وروخ ما ته هم خامه کړۍ راکړه یوه ښکلې سندره راته ووایي د چا درته ډالۍ کوم دواړو ته بس چې د چا بس یو نوی خندن چې هر چا دې پلی کړو نوې سندره وي او د جلکیانو سندرغاړې نه وي که د هلکانو د هلکان نه زه د شاه فاروق ښه زه د هلکانو نه بیا ورته ډالۍ کوم ښه وخت خوشحاله تاسو ته هم ښه مننه تا نه مننه. ځوانان دي بس داسې راځي د چکرونو بنډارونو لپاره او دا بهسود دی بهسودو هوټلونه دي او دلته رنګینه ماښامې بلا خوندونه پکې دي تاسو سندره وګورئ وروسته د سندرې چېرته مه ځئ راشئ رنګینه فضا وګورئ ماښامې وګورئ د ځوانانو چکرونه وګورئ په بهسودو کې مالتیا مې وکړه. Cheer
کالو مرور پخلا کوي دا ورونه معلومې دي وران په پټولو مرګ نشي ورونه معلومې دي ګران چیرته تللی وي داستا نامه فضله لیکلي ګرځم ما ورونه معلومې دي زه هم پخپله افغانۍ یم ورونه معلومې دي ګرانه چېرته تللی وي په افغانانو باندې ډېر فخر کومه ورونه معلومې دي دا لرو پر پښتانه یو دي ورونه معلومې دي ګران چیرته تللی وي ناصر اقبال پہ ہمیشہ فخر کوم ورونه معلومې دي او په تور خم دې اړوما او په تور خم دې اړوما هلته به په مینا مینا تا نازوما هلته به په مینا مینا تا نازوما او په تور خم می اړوینا او په تور خم می اړوینا یار می افغانې دې موري مادر نوړینا یار می ننګارې دې موري مادر نوړینا د موټر شرارې او د دې په څنګ کې د سیند شرارې هم ورسره او د بیسودو پول دا رنګینه هوا څومره زیات خوند کوي د ځوانانو چکرونه او د دې خوښۍ او احساسات چې دلته ګوري نو دا ګران ګورم چې هلته نور ملګري ناست دي ډوډۍ خوري او دا ترې دخوا ته ولاړ دی او عکسونه اخلي او دې ماښامینه خوندونه اخلي واه 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 سلام ستاسو نوم وعلیکم رومال یم د جلال آباد اوسېدونکی رومل جانه څنګه یې په خیر یې څنګه دې ماښامۍ راوړی دی بیسودو ته شکر د ولا الله رحم ده بس همداسې ملګري راغلي وو بیسودو پولې ته بس وایي دلته ډېره ښه کړایي ورکوي او هغه بس هغوی هلته ناست دي نو زه هم دلته ما عکسونه ایسته بس بیسودو پول ورسره راشي نو ښه فضا ده ښه هوا ده بس زه جګ شم عکسونه مې اخیسته تاسو راغله بس زیاتره په مازدیګري او ماښامي ټیم کې راځي بهسودو خواته دلته راځي د هوټلونو خواته که د ورځې هم یګان وخت کومو ورځو کې راځي تنها جمعې او جمعې راځو کوم وخت دغه جمعې ورځ نو اوزګاري تفریحګاهي دي ټولو بس راځو رخصت بله څه دنده لري د ننګرهار ځوانان زیاتره په څه شي باندې بوخت دي بس څوک همدا مزدوري او څوک دکانداري او بس همدا غریبي کوي نو څوک ډریور یو شی بل شي بالکل بالکل شیپ و ټیپ سټایلونه د ننګرهاریانو چې واقع ډېر زیات خوند کوي کالي واسکټ ته څنګه کم شیپ و ټیپ او کم سټایل دې خوښوي ولا بس همدغه واسکټو کالي او پښتنو خو ټول همداسې رسم و رواج ده که نه کړۍ کې دې څه وخوړل بې مالګې وه که مالګه وه بوره پکې وه څه پکې وه ولا چې ښه خوندوره کړی وو او بیا چې دا دلته مړزان وي هغه کېږي مړزان هم خوړو ډېر بیا زه جګ شم ښه تازه هوا د مالدې بیسودو پول زه دې سره وډار کړم ما سکولې تازه مړز دي وخو نه تازه مړز نه خو تازه تازه کړی وو او پوخ کړی یعنې په غوړ کې ورید کړی وو او ورته کړی وو بس ښه مزانه نو داسې ځوانان دي څوک کړۍ خوري ګوره خوشحاله څوک مړزان خوري څوک وریته خوري دا اسمان خوشحال چې دی وایي دا وایي مړزان مې نه دي خوړلي وایي نن به راباندې مړزان خوري نو څه ورته ووایم چې څه رقم مړز پوخ کړه بس دلته وایه ما ته مړز پوخ که ښه خوندوره مړز درته پخې سره کوي مطلب او داسې هغه خو بیا نه راوړي خام څه ورته وایي داسې تازه ماشاءالله ډېر ښه پخوي او مننه کور و دا خوشحاله شولم چې ته مې درته ولیدلې ملګري دي هلته ناست دي هغوی بوخت دي هسې څه مړۍ خوري والا شرف ښه د هغوی به مزه هم نه کېږي وروسته بیا تصویرونه واخلو په دې رنګینه فضا کې خو واقع چې ځینې کسانو ته شعرونه ورځي ځینو کسانو ته خوندورې زمزمې ورځي ځینې کسانو ته بس جالبې جالبې صحنې ورځي تا ته څه درځي څه به راته وایې ځکه چې ډېره ښکلې هوا او رنګینه فضا زه به درته یو زمزمه وکړمه داسې یو وړوکي شانتې وړوکي شانتې زمزمه وکړه زه خیر موږ بیا په غټو باندې حساب کړو لږ ذره تاریکي د مخ به د کامرې خوا ته اړې صحیح ده چې لږ ذره ښایسته ښکاره شي او ډېر ښایسته بریتونه دې هم ګوره پرېښي وی نمکوه نکنا نکنا
راکه راته زړه کنه زړه کنه زړه کنه جمع د یخوالی دی کېږي مې ساړه کنه توکلو پټرانه توکلو پټرانه اورې کنه اورې بس همدغه چیرته وی د ازوان ریشه چې وی یخ دی سیند دی لوپټه تاو که غږ به درته اورېدلی بس اوس راځي له خیره سره ننګرهار کې ده که په لغمان کې الله زما خو واده کړی ماشاءالله 3 بچیان مې دي او خو بس همدا ښه سندره اوس ما باندې ښه ولګېده ډېر راني ښځه خیر زه ورېندار ورته نه پکارېږي رښتیا وایه چېرته ده نه ولا هغه خبره نه ده زه مننه کور ودان دا هم هر څه دي ډېر زیات خوند یې وکړو یوه ښکلې سندره ورته ډالۍ کړم یا که خپله راته وایي د چا بس په خپل خوښه ډالۍ کړه مننه کور ودان ته ښه وختونه مننه سلام عملګرو څخه دې ورشه هغو څخه راځو خوشحاله ده داسې خوشحاله ځوانان راځي دا ځکه چې ننګرهار همیشه بهار دی او د ننګرهار هوا چې ده په ژمي کې په دغه موسم کې ډېره زیاته خوندوره وي اوس خو ژمی هم نه دی خو ورو ورو را روان دی نو طبعا ځوانان راځي د چکرونو لپاره تاسو سندره وویل وروسته سندرو راځي چې دلته نور ځوانان هم پیدا کړم د دوی سره خبرې اترې وکړم شونډې دې سرې په تنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانده او لیونۍ وزیرې شونډې دې سرې په تنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانده زما په زړه باندې وړېږي ستا شینکي خلونه چې وینم زړه مې نه صبرېږي د بېلتون لاسه زړګي مې چوی نه پاتې کېږي او ستا وړې خبرې لکه شاړه وړې وړې او لیونۍ وزیرې شونډې دې سرې په دنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانده او لیونۍ وزیرې شونډې دې سرې په دنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانده ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانده یو د سپینه خولګۍ د زنې خال دې پټه ستا لیونۍ به مې کړې جنې چې دا نخرې کوي او لیونۍ وزیرې شونډې دې سرې په دنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانده او لیونۍ وزیرې شونډې دې سرې په دنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانده
اسرا ټول می کا بل ځای کې ټول می کا ستا اسرا ټول می کا بل ځای کې ټول می کا زمې زکه واخیست پوستا حسن دماغ کې ستا پشان خلی ګلونو تاسو ستړي مشئ او ښه راغلاست شکر پروګرام په د ګلونو هار کې ننګرهار همیشه بهار په بیسودو کې رنګینه ماښامۍ او د دې په څنګ کې د ځوانانو شکرونه بنډارونه په دې خوندورو هوټلونو کې ګران ګورم فکر کوم چې دا دلته کاریګر دی کار کوي نو پیریني راوړې ده او نور خوراکت شي او سره نشته چې دا څنګه چل دی نه پوهېږم سلام ته ستړی مشې ستانو عبدالمحمد دلته کار کوي په دې هوټل کې او همدلته کار کوم څنګه ته نه پیریني دې راوړله او نور خوراک څه نشته دا څنګه چل دا یو څو ځوانانو ډوډۍ وخوړئ چې موږ دلته بل ځای ته چیو ته راځو پیریني ویسه چیم بیا راوړه صحیح شو ځکه چې د خواته سیند دی او تازه هوا د ډوډۍ بیا دننه خوړلي اوس دلته راځي پیریني خوري او دلته تازه پیریني خوري دلته تازه هوا ده چیم سکیم د ځای نو راځه چې او استاد دې پوه نه شي ما او تا هم لږ زره وخورو که نه څنګه اجازه دې ده نو مشکل نشته وخوره شروع کړو لږ زره قاشوغه واخله څو پورې نور ځوانان راځي او استاد دې ونه ګوري چې در باندې خبر نه شي اوس تاواني نه کمواله که ځای مو خالي څومره خوندوره ده دا دې خپله پخ کړي او دا په خپله پخ کړي دلته خپله پیریني ته نه پخې که نور څه پخې نه پیریني پخو بس هر یو کار کوو پاس لګیو کار مشخص څه دی زما کار همدا دی چې ګاګ ته کړیان راخېجو یو شی راوړو بل شی راوړو بس مالې په ځای د دې چې ورته کړایي راوړي پیریني دې ورته راوړي نه چې څه شی و او دا چیو دپاره ده نو څومره وخت ویلې زه کار کوم 15 کاله کېږي 15 کالو کې کومه جالبه خاطره لري کومه ورځ خو به داسې نه شوي چې چا بیړه درلودله او درته ویلي کړۍ راوړه څنګه شوه پخه شوه که نه ته تلې خالي کړۍ دې ورته راوړي او داسې شوي دي کړۍ م غلط کړی دی یو غوښه ویلې ده بل میان ویلي دي غوښې والا ته میان وړي دي کړۍ والا ته غوښه میان وړي دي دا اخره کې جنجال خو بیا څه نه کړی ولې نه جنجال یې کړی او برګو وږي و هغه ټایم کې ویلې تا موږ ته میان راوړي خو خوړلي دي ویلې چې دا بس دام صحیح دي چې دا مې ولږه کې راورسېده مقصد راورسېد کور ودان مننه نو واقع چې ډېره خوندوره پیریني هم ده نو چای به ورته هم راوړې تور چای ورته راوړې که شین شین چای وایي شین چای راوړه او څوک تور غواړي څوک شین غواړي بس هر یو راوړو بس مننه وخت دې نه نسمه نو طبعا څوک چې کار کوي دلته او ځوانان چې ګوري دا خوندوره هوا دا د سیند مستۍ د موټر شرارې قارغانو شرارې نو طبعا خلکو ته سندرې ورځي یګان نیمه زمزمه هم کوي چاته چې ډوډۍ وړي یا چې پنوس یې لاس کې وي ته خو به هم سندرې زمزمه کوې د چا سندرې زیاتره اورې والا سندرې م ډېرې اورېدلې خو د رئیس باچا سندرې م ډېرې خوښېږي لږه زمزمه وکړه زه به لږه خوندوره پیریني وخورم صحیح ده یو ښکلې په طرز کې لږه زمزمه وکړه فکر وکړه چې ته ماته بس څه ورته وایي کړۍ راوړي زه به څه ویم والا ما یو ښکلې سندره ووایه زه لږ زره فکر وکړه کامرې ته وګوره ستا د سترګو بالا واخلمه جانانه زما و د زړه قراره راشه مهربانه زما نور څه نه راځي ولې زه د رئیس باچا سندره اورم دا خو والا رئیس باچا سندرې اورو کار کې مصروف وي ورسره نه هېري بس ښځه صحیح ده مننه کور ودان دا هر څه دي کوم شعر لنډۍ څه درته نه درځي نه والا هېڅ هم نه راځي راته به ډېره زیاته مننه کوم د چا سندره ورته ډالۍ کوم رئیس باچا سندره وم کنه یو ښکلې سندره ورته ډالۍ کوم دا پیریني خو موږ وخوړله نور ځوانان که راغله هغوی ته به څه وایي هغو ته به نوره راوړو پیریني ډېره ده هر څه ډېر دي او خوندوره پیریني ده بس ځای مو خالي رنګینه ماښام دی تاسو سندره وګورئ وروسته سندرې بېرته راوګرځېږئ داسې خوندور خواړه دلته وګورئ او د ځوانانو خوراکونه وګورئ چرته جاړم چې پکلی کې اختر وي زه په ګوټ کې چرته
ताज सुलेमानी स्ता د حسن ترانې راته یادې زباني ستا د حسن ترانې راته یادې زباني چې پیدا شوم پښتون رب ستا مهرباني پېښور کې ملنګي او پکلي کې خاني پېښور کې ملنګي او پکلي کې خاني ستا د حسن ترانې راته یادې زباني چې ورتلې په باسین اوس کوه پهلواني چې ورتلې په باسین اوس کوه پهلواني نو هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینه زوروره ده او مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره نو هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره تا سره زما مینا تا سره زما مینا او تا سره زما مینا تا سره زما مینا تا سره زما مینا او تا سره زما مینا یار خپه نردا یار خپه نردا مینا زوروره ده مینا زوروره ده مینا زوروره ده مینا زوروره نو هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینا زوروره ده مینا زوروره ده مینا زوروره ده مینا زوروره ستا مخې
ګلونو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی او له تاسو نه مننه کومه چې تر دې دمه پورې تاسو زموږ ملتیا کوئ او تاسو چکر خپرونه په مینې او محبت سره ګورئ. بیا هم یو ځانګړی سلام دی د ایوان نه بهر مسافر ورونو ته وي او خاص ځانګړی سلام دی بس زموږ او ستاسو ټول امنیتي ځواکونو ته وي. همدوی دي چې بس موږ داسې تر ناوخته پورې ګرځو او داسې خوندورې خپرونې تاسو ته چمتو کوو. ځوانان نو طبعا راځي دلته چکرونو بنډارونو ته مخامخ دی او بېسود دی رنګینه هوا ده. سلام دواړه ستړي مه شئ ته ستړی مه شئ ستاسو نوم خیر مالیار مالیار جانه د ننګرهار کومې سیمې نه راغلی نن دلته په چکر زه د فامیلو نه راغلی یم فامیلو نه راغلی د دې ګران سره راغلی که نور ملګري در سره هم شته ملګري هم شته دی نور ملګري هم شته دي ته ستړی مه شئ او ته د کوم ځای نه راغلی نن به څه کوې په بېسودو کې دلته خوراک به کوې که چکر به وهې او د ماښامي نه به خوندونه بس لږ چکر هم وهلو لږ هم خوراک وکړو. نوم دې څه دی نوم سید عزیز. څه مصروفیت څه دنده په ننګرهار کې دکان لرم. دکان لرې د څه شي دکان لري د سر پوډرو. کارونه څنګه دي په ننګرهار کې اوس وخت ښه دي ګزاره کوي روان. د ننګرهار د خلقو چکرونه د نورو ولایتونو نه څه ځانګړتیاوې لري ننګرهار ښکلی دی. یو ځانګړتیا یې دا ده چې ننګرهار ښکلی دی او د ننګرهار ځوانان د ښکلاو سره مینه لري ښکلاو سره مینه هم لري او ښکلی هم دی. نو زیاتره چې خپله د ملګرو انډیوالانو سره ځې په چکر باندې په بنډار باندې څه کوې لوبې ټنګ ټکور خبرې اترې کیسې د مینې د محبت څه بس ملګرو سره خو به د مینې محبت خبرې دي هر څه د کاروبار خبرې او د هر څه رقم راځي یاران دوستان دي. شکست یې خوړلی دی که کامیابه یې ښه روان یې څنګه روان ښه روان یې اشوقي دې ته ویه وایي مینه بلا د مین مشي داسې به تشې لکه زه چې څنګه یم همداسې ته یې خبر ښه ډېر ښه نو څه مو وخوړل څه مو نوشیجان کړل ولا ملګرو سره غوښه مو خوړله او کړی په خوراکه کې دي غوښې ډېرې زیاتې خوښېږي غوښه ده نو همدا غوښه د هر چا خوښه غوښه د هر چا غوښه ده غوښه ده وایي غوښه ده رښتیا یو بخې ډېر زیات دغه ته ګوره کامرې خواته لږ د ننګرهار کومه سیمه دې ډېره زیاته خوښېږي په مازدیګري ماښامي کې خاص بېسودو ته راځي پرمیاډي ته پرمیاډي ته هم او بېسودو ته مازدیګري کې هم راځي ما کور هم دی کور دې مالته کور یې ماغلته دی او دلته په چکر باندې هم راځي بس جمعې ورځ نو نن ورځ څنګه تېره شوه تر دې دمه پورې شکر دی الحمدلله ښه تېره شوه او دې نه بعد انشاءالله چې دلته یو ښه تېرېږي نو عاشق یې که نه په عاشق هر چېرته ښه تېرېږي داسې صوفي صوفي چې ګرځي زه در باندې پوهېږم عاشقانو رنګ خوشحاله ګوره تل همداسې لکه څنګه چې ستا دی یوه ښکلې زمزمه د عاشقان ډېرې ښکلې زمزمې کوي ښکلې شعرونه وایي بیاګانې هندي سندرې او ظالمه زمزمه خو به درته وکړو ښه په طرز کې که نه فکر وکړه چې معشوقه دې هلته ولاړه ده او تور ته زمزمه کوي بالکل صحیح میرا ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چرایا ہے ہم نے قسمت کی لکیروں سے څومره خوندوره او په دې ماښامي کې څومره په ښکلي طرز کې وویلې خیر په نصیب به دې کېږي انشاءالله بس صحیح ده دعاګانې به در کوو مهرباني تا نه به څه اورم زمزمه شعر لنډۍ لنډۍ به وایې د پښتو لنډۍ خو واقعیت چې په ادبیاتو کې یو لرغونی تاریخ لري او د دې په څنګ کې د پښتو ادبیاتو ځانګړتیا پوهېږي همدې لنډیو کې واه واه دا دې شوقي ځوانان مننه ډېره مننه نو زه ته دا لنډۍ وایه کومه لنډۍ ده که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالۍ د بېننګۍ ته دې ساتم واقعیت ما خو ورته ویلې چې پښتو لنډۍ یې ځان ته لرغونی تاریخ لري دا هغه لنډۍ ده چې بس په میوند کې پوهېږې دا چا ویلې ده ملالې ویلې ده ملالې ویلې په لنډۍ دا لنډۍ ډېره زیاته مشهوره ده او افغانان یې راپارولي دي او خپل د ملک لپاره جنګ کړی دی او خپل ملک باندې چې چا یرغل کړی او هغه یې ویستې دي صرف باندې یو لنډۍ په دې لنډۍ کې ډېر زیات قوت او ډېره غټه معنا او مفهوم پکې پروت ښه وختونه وخت نه سم ډېره زیاته معنا سندره ورته ډالۍ کومه د چا د لطیف ننګرهاري لطیف ننګرهاري بس ننګرهار کې هم یو خپل وطنداران پالې یا زبرده وخته ښه شه ښه وخت زموږ له خوا ته نه هم پرېمانه ښه بس خوراک وکړه بل څه نه یو لنډۍ وویلې بله درته اردو زمزمه وکړله او بل وایي چې پرېمان عاشق یم او رنګ مې داسې دی نو خیر نو څه به یې وایه نو عاشقي ده نو دا کارونه لري او په دې هیله باندې یم چې بس عاشقه او معشوقه دواړه یو بل ته ورسېږي او یو بل سره وفا وکړي وفا او اعتماد ډېر زیات مهم دی څنګه خوشحاله
صحیح ده که نه بالکل وایي صحیح ده سندره وګورئ د ننګرهاري صاحب چې ننګرهار همیشه بهار کې یو بیرته راوګرځېږي چکر خپرونه وګورئ وجانانا ولی نرازی وجانانا ولی نرازی با پیرهنی آبی و چشمان خماری با پیرهنی آبی و چشمان خماری تو رو به خدا عرش بیایی تو رو به خدا عرش بیایی چشم یارکم مثل ستاره خبر از حال زارم کس نداره گیران کرده شب و روز کرو گشتم از این ملک میبرد یارک ماران با پیرهن آبی و چشمان خماری با پیرهن آبی و چشمان خماری تو رو به خدا عرش بیاری تو رو به خدا عرش بیاری موسم ته د ځوانۍ ورسېدې په محبت مینه ښه وپوهېدې په تا مین یمه ګرځم ارماني تا پسې خاورې مې کړه خپله ځواني نازونه اداګانې کوي زړه مې ځوروي نازونه اداګانې کوي زړه مې ځوروي وجانانه ولې نه راځې وجانانه ولې نه راځې عجب دیوانگی ها میکنه دل تو را از من تمنا میکنه دل تو را هر نیمه شب میخواهد این دل چه خواهشای بی جا میکنه دل با پیرهن آبی و چشمان خماری با پیرهن آبی و چشمان خماری تو رو به خدا عرش بیایی تو رو به خدا عرش بیایی نازونه اداګانې کوي زړه مې ځوروي نازونه اداګانې کوي زړه مې ځوروي وجانانه ولې نه راځې وجانانه ولې نه راځې ستا ښایست راټول مې کا بل نظر کې ټول مې کا زړه مې ځکه واخیستو ستا حسن دماغ کې ستا په شان ښکلي نشته ټول جلال آباد کې او ستا په شان ښکلي نشته ټول جلال آباد کې ګلونو له تاسو نه یوه دنیا مننه کومه چې زموږ ملتیا مو وکړله د ننګرهار همیشه بهار د ګلونو ښار بېسودو سیمه وه او د دې په څنګ کې دلته ځوانانو چې په دې مازدیګرۍ ماښامي کې راغلي وو د چکرونو بنډارونو لپاره او د خوراکونو لپاره نو هیله منم چې تاسو چکر خپرونې نه پوره خوندونه اخیستي وي او د زړه نه مو خفګان او د دې په څنګ کې په خوله باندې موسکا راغلي وي ځکه چې زموږ موخه همدا ده چې ستاسو د زړونو نه زنګونه لرې کړو
خفګان لرې کوو او د ګران سمسور افغانستان ښکلاوې تاسو ته در وښیو د ایوان نه بهر چې کوم مسافر وروڼه دي او په دې هیله باندې یم چې هغوی هم د ننګرهار همیشه بهار دغه بیسودو کې مازدیګري کې د ځوانانو شکرونو بنډارونه خوندونه اخیستي وي د یو سرلوړي او اباد افغانستان په هیله تر بیا چې بیا بلې خپرونه کې زه دلسوز صافی ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم په لوی او مهربانه سپېڅلي رب مو سپارم او د ژوند نه مو خوندونه واخلئ او په دې هیله باندې یم چې فرهنګي اخلاق او ښاري چاپېریال هم مراعات کوي کمرامین خوشحال جان ډېره زیاته مننه کوم او د ایډیټ په برخه کې سباون مومنه تر بیا د خدای په امان